د بقره مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 140 آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ناپوهان به ارومرو وای پر دوی څه شوي دي چې په ناڅاپي توګه له هغې قبلې نه واوښتل چې مخکې د هغې لوري ته لمونځ کوو ای پیغمبره دوی ته ووایه ختیځ او لویدیځ ټول د الله دي د الله چې هر چاته خوښه شي سمه لاره ورښیي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم او په همدې ډول مونږ تاسې یو امت وسط ګرځولي یاست تر څو تاسې په نړیوالو شاهدان او پیغمبر پر تاسې شاهد اوسي پخوا چې تاسې کوم لوري ته مخ اړو هغه مو صرف د دې ښوونې لپاره قبله ټاکلې وه چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیروي کوي او څوک په شا اوړي دا کار خو ډیر سخت مگر د هغو کسانو لپاره هیڅ سخت ثابت نشو چې د الله له لارښوونې نه یې ګټه اخیستې وه الله بس تاسې دا ایمان هیڅ کله ضایع نه کړي باور ولرئ چې هغه پر خلکو ډیر زیات مهربان او رحمت کوونکی دی قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون د اسمان لوري تستا بیا مخ او ختل مونږ وینو دا د مونږ ته د هغې قبلې لوري ته ګرځو چې ستا خوښیږي د مسجد حرام لوري ته مخ وګرځوه اوس چې تاسې هر چیرته اوسئ نو همغه لوري ته مخ واړوئ لمونځ وکړئ کوم خلکو ته چې کتاب ورکړی شوی دی ښه پوهیږي چې د قبلې بدلیدو دا امر د هغو د رب لخوا او حق دی خو له دې سره چې دوی څه کوي الله ورڅخه ناخبره نه دی ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين کته د اهل کتابو ته هر نښانه راوړي نشي کېدای چې دوی ستاسو د قبلې پیروي وکړي او نه ته دا کولای شي چې د هغو د قبلې پیروي وکړي او د هغو هیڅ یوه ډله د بلې ډلې د قبلې پیروي ته هم تیاره نه ده او کته له هغه علم نه وروسته چې درته راغلی دی د هغو غوښتنو پسې لاړ شي نو ارومرو به په ظالمانو کې وشمېرل شي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم
وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون کوم خلکو ته چې مون کتاب ورکړای دی هغوی دا ځای چې قبله ټاکل شوې ده داسې پیژني لکه څنګه چې خپل اولاده پیژني خو له هغو نه یوه ډله د پوهې او ادراک سره سره حق پټوي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين دا په غوڅه توګه یوه حقه خبره ده ستا د رب له لوري نو ته د هغه په باب هېڅکله شکمن کېږه مه ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير د هر چا لپاره یو لوری دی چې هغه ته مخ اړوي نو تاسې د ښېګڼو په لوري په ځغستا شئ هر چیرته چې اوسئ الله به تاسې ټول ومومي د هغه له قدرت نه هیڅ شی د باندې نه دی ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ته چې له هر ځای نه تېرېږې له همغه ځایه د لمانځه په وخت کې خپل مخ د مسجد حرام لوري ته واړوه ځکه چې دا ستا د رب بیخي په حقه فیصله ده او الله ستاسې له عملونو نه بېخبره نه دی ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون او له هر ځایه چې تېرېږئ خپل مخ د مسجد حرام لوري ته وګرځوه او هر چیرته چې تاسې یې د همغه لوري ته مخ واړوئ لمونځ ادا کړئ تر څو ستاسې په خلاف خلکو ته دلیل په لاس ور نشي او د ظالمانو ژبه به په هیڅ حال کې ونه تړلی شي خو له هغو نه مه ویرېږئ بلکې له ما نه وویرېږئ او د دې لپاره چې زه پر تاسې خپل نعمتونه پوره کړم او په دې هیله چې زما د دې امر په عملي کولو تاسې د همغسې خلاصون لاره ومومئ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون لکه چې تاسې ته په دې سره برای در په برخه شوی چې ما ستاسې په منځ کې په خپله د تاسې نه یو پیغمبر مبعوث کړ چې تاسې ته زما آیتونه اوروي ستاسې ژوند سوتره کوي تاسې ته د کتاب او حکمت ښوونه کوي او تاسې ته هغه خبرې در زده کوي چې تاسې پرې نه پوهېدئ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون له دې امله تاسې ما په یاد ولرئ زه به تاسې یاد کړم او زما شکر ادا کړئ د نعمت ناشکري مه کوئ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين اے مومنانو په صبر او لمانځه سره مرسته وغواړئ الله د صبر لرونکو ملګری دی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون او هغو خلکو ته چې د الله په لار کې ووژل شي مړه مه وایئ داسې خلک خو په حقیقت کې ژوندي دي مګر تاسې دا شعور نه لرئ چې د هغو په ژوند خبر شئ